بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو وروڼو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه د کلیسا د پردو تر شا پټ رازونه، چې دا ډیر مهم کتاب دی. باید هر مسلمان ورور ورباندې خبر وي. هر مسلمان لوستی او نه لوستی باید په دې کتاب باندې پوه شي. دا چې زموږ لوستي وروڼه، هغه څوک چې په خط لوستلو باندې پوهیږي، هغوی خو باید ضرور دغه کتاب په دقت سره مطالعه کړي، او هغه څوک چې په خط باندې نه پوهیږي، هغه کتاب نشي لوستلی. نو موږ اراده وکړه چې د هغوی لپاره په غږیزه ویډیویي بڼه باندې دغه کتاب ثبت کړو، ترڅو زموږ مسلمانان وروڼه د کلیسا تر شا په پټو رازونو باندې پوه شي. او نن په دنیا کې کفار په مسلمانانو باندې قسمه چلونه فریبونه کوي، د دین د اسلام نه د اړولو لپاره، او په عیسویت یهودیت باندې مسلمانان ککړوي. نو د هغوی لپاره دوی ډیر پټ رازونه لري. نو د هغوی لپاره موږ اراده وکړه چې دغه کتاب تاسو ته په غږیزه بڼه باندې هم ثبت کړو. دا کتاب چې دی خپله د یو عیسوي لخوا، یهودي و دی چې د هغه په ادیانو کې تخصص کړی دی. وروسته په کتاب کې به د ده هغه مکمل معلومات انشاءالله موږ درته نشر کړو. د هغه لخوا لیکل شوی دی چې دی کله مسلمان شوی دی، نو ده بیا د کلیسا هغه پټ رازونه چې هغه په مسلمانانو باندې کېده، هغه یې افشا کړي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې دغه کتاب د یو مسیحي لخوا چې هغه د عیسویانو په دین باندې و، د هغه لخوا جوړ شوی دی. د ده نوم اشوک کولنګیانګ دی. دی چې دی د سویډن د جنوب په کوچنیو ټاپوګانو کې واقع د رول په نامه ښار کې زیږېدلی دی، او په همغه سیمه کې خپلې لومړنۍ زده کړې سرته رسولې دي. منځنۍ زده کړې د افریقا د وچې یو کاناډا هیواد کې سرته رسولې دي. وروسته د امریکا د تکساس په ایالات کې د عقایدو د پوهنتون کې زده کړې پیل کړې. اشوک کولنګیانګ ناروې یو کاناډا هیوادونو څخه په پلانپوهنه، اداره، کلیسایي زده کړې، ټولنیز پرمختګ او تنصیري یعنی مسیحي تبلیغ کې ډیپلومي ترلاسه کړې دي. وروسته د انګلستان د اکسفورډ پوهنتون څخه په مقارنة الادیان یعنی د ادیانو پرتله-ییزه څېړنه کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی. اشوک په کلیسا کې په مختلفو دندو ګمارل شوی و، لکه د کلیسا د مرستې لپاره د نروې د ټولنې مشري، د نروې لخوا ماشومانو ته د پاملرنې د ټولنې مشري، د سویډن څخه د خطرونو د لرې کولو د ټولنې مشري چې د سویډن د ډنمارک او هالند لخوا جوړه شوې وه. د افریقا په ختیځ او منځنۍ برخه کې د نړیوالو کلیساګانو د شورا عمومي منشي، د افریقا په ختیځ او منځنۍ برخه کې د نړیوالو کلیساګانو د زده کړې د څانګې مسؤل، د سویډن د نیل په فاکولټا کې د عقایدو او الهیاتو رئیس، په افریقا کې د مسیحي ځوانانو د ټولنې عمومي منشي، په افریقا کې د مسیحیانو د یووالي د ټولنې عمومي منشي. دا هغه کړنې وې چې اشوک کولنګیانګ په عیسویت کې ترسره کړې وې. نو دغه کتاب د همدغه رازونو د افشا کولو لپاره ولیکو. دی په 2002 میلادي کال کې په اسلام په سپېڅلي دین باندې مشرف شو. په اوسنی وخت کې د اسلام د پرمختګ لپاره د یووالي د ټولنې عمومي منشي دی، چې دی د اوس د اسلام د پرمختګ لپاره بېلابېل کارونه کوي. ده په دې کتاب کې وروسته خپل هغه څه چې دی د اسلام لپاره اوس ترسره کړي دي او یا یې د اراده لري، هغه وروسته په کتاب کې انشاءالله بیانېږي.